ملګرو شاعرانو ادیبانو ډېر لوی لوی شاعران نن شاه منصور ته راغلي دي. الله دې دا ډېره ودان آباده لري چې موږ پکې د پښتو مشاعرې کوو. د دستور مطابق موږ پښتانه چې جرګه کوو، مرکه کوو، هر غونډه کوو، نو د هغې لپاره یو مشر ټاکو. د دې ښکلي پروګرام د صدارت پګړی د سوات نه راغلی ډېر لاجواب شاعر، ډېر ښکلی ترنم، ډېر ښه شاعر صابر احمد صابر صاحب موږ سره ناست دی. صابر صاحب ته خواست کوم چې راشي او د صدارت په کرسۍ موږ سره په سټیج باندې کښېني. زموږ ډېر دروند مېلمه، زموږ په یو ټلیفون باندې موږ د سوات نه ځان را رسولی دی. دې یو جهان مننه کوم. درګای نه بل زموږ ډېر ښه ملګری، ډېر ښه شاعر، اخر زړه دی که نه په پېښور کې په هر پلین کوچ باندې دغه ناره لیکلې ده. په یوسف خان عبید صاحب موږ سره دی. موږ ورته خواست کوو چې موږ سره په سټیج کښېني. د دې پروګرام مشر مېلمه ښه وي. د عبید صاحب صوفی به موږ څخه وي چې راشي په سټیج به کښېني. موږ څخه بل ډېر د پښتو ژبې ډېر لوی فلاسفر، ډېر لوی سکالر ډاکټر همدرد یوسفزی صاحب موږ سره ناست دی. د سوات شملې نه تشریف راوړی دی. ډاکټر صاحب ته خواست کوم چې موږ سره په سټیج باندې کښېني. د مردان نه راغلی ډېر لاجواب شاعر، ډېر ښکلی نظم لیکي، مورا نظم ډېر لاجواب لیکي. د ملالي پیروي خالق محمد سعید ته خواست کوم چې راشي موږ سره په سټیج کښېني. سعید صاحب ډېر ښکلی شاعر، د معاشرې په نبض یې ګوتې ایښي، په ترنم کې ډېره ښکلې شاعري، ډېر خدمت کوي. خالد اسرت صاحب ته خواست کوم چې موږ سره په سټیج باندې کښېني. د صوابی بل ډېر نامتو شاعر، ډېر ښکلی شاعر، د هند سره تعلق ساتي، د پي ټي وي کوربه عبداللطیف سیماب صاحب ته خواست کوم چې راشي او په سټیج موږ سره کښېني. زما ډېره مننه کوم. زموږ د شاه منصور لاجواب افسانه‌نګار، سکالر، فلسفي، زموږ ډېر ښه ملګری، زموږ د بچو روحاني پلار نورامین یوسفزی، د صوابی هیډ ورته دوام نورامین صاحب ته خواست کوم چې په سټیج موږ سره کښېني. د پېښور نه زموږ ملګري راغلي دي. د ټولو ملګرو مننه کوو. د پېښور نه راغلی مېلمه سید الله صاحب ته خواست کوو چې په سټیج موږ سره کښېني. سید الله صاحب د پېښور نه راغلی زموږ ډېر ښه مېلمه. زموږ د کلي ډېر لوی شخصیت پروفیسر اظهارالحق صاحب ته خواست کوم چې راشي او په سټیج موږ سره کښېني. د پېښور نه زموږ بل ډېر ګران مېلمه حاجي مشرف صاحب ته خواست کوم چې راشي او موږ سره په سټیج باندې کښېني. حاجي صاحب موږ څخه ډېر ملګري دي، شاعران دي. اختر علي اختر صاحب موږ سره ناست دی. ډېره مننه کوم. ډېر ښه شاعر. عزیز خادم صاحب موږ سره ناست دی، د کوټې نه راغلی شاعر. عبدالمنعم د کلي نه ماشوم راغلی دی، د اسپنګیر ډاکټر صاحب بچی. موږ به ترېنه غزل، نظم، رباعي، ټپه دا ټول به ترېنه اورو. موږ څخه ډاکټر افتخار علي فګار صاحب ناست دی، د هغوی ډېره مننه کوو. د دې نه علاوه نیازک خان د ملکان نه راغلی زموږ ملګری چې زه به د خپله ډیوټي هغه ته پرېږدم. هغې نه مخکې چې موږ پروګرام شروع کړو
زه تاسو ته شعرونه ووایم موږ څخه د پېښور نه راغلي مېلمانه دي موږ یې ډېره مننه کوو د خواجه نور علي صاحب ډېره مننه کوو عارف ملګری موږ څخه ناست دی موږ یې مننه کوو واصل علي صاحب مننه کوو د آصف جان د ناصر د راجولي او د بناور علي صاحب مننه کوو دا زموږ مېلمانه دي موږ سره ناست دي د ظریف خان ملګري یو جهان مننه کوو د میشن پښتونه زموږ پروګرام ریکارډ کوي د فیسبوک په لاره به تاسو ګورئ هغې نه مخکې چې زه شعرونه ووایم نو د دې ښکلي پروګرام آغاز کوو لکه څنګه چې موږ مسلمانان جرګه کوو مرکه کوو سکار شروع کوو نو د قرآن کریم د تلاوت نه شروع کوو د تلاوت دپاره سلیمان حافظ صاحب ته خواست کوم چې راشي او د قرآن کریم تلاوت وکړي سلیمان حافظ صاحب فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم مسعود جبار صاحب او پپو ملګری د پېښور نه ملګري راغلي دي ټولو پروجاني وروڼو ته راکړه راشه وایو مننه کوو زه یو دوه درې کیسې وایم یو دوه درې ټپې به وکړم او دغه ملګري پکې یو فرمایش کړی دی امیرشاد محبوب صاحب زموږ ډېر ښه شاعر و الله دې د خاورو سره وبخي هغه دوه ښځې وې موږ ورته ویل ستا لیکې ته په ښځو دې نظم لیکلی دی ما په خپلو ښځو لیکلی دی ما څنګه لیکلی دی وی ښځې دوه دي او زه کمزوری ورته یو یم او زه هر وخت د لورې نه پدو یم او یو یې د سوات نه کړي وه یو د دې دی نو ما ورته ویل تا ته پکې کومه یو خوږه ده نو وی دا مې پکې وویلي دي چې که چا تپوس وکړه چې کومه یوه ښه ده نو زه به وایم چې سواتی ډېره ساده ده که ته وایم په سره غرمه کې مې یو ماشي غوږ کې وبڼېده په سره غرمه کې مې یو ماشي غوږ کې وبڼېده ما ویل څه کوې چې پرېمېده ګیم کومه ما وی د ورځې رڼا ګرځېده ما چاته وایي ته ویلې ګراني ده نو زه ځکه اور ټایم کوم او د پکې سوچ مې ورکولو بجلی ونیولم د پکې سوچ مې ورکولو بجلی ونیولم ټوله لیکدېدمه په یو بورډ کې د جهان بجلي وه دې کې ناڅاپه مې چې اخوا کې وویل لاړه بجلي د مرګه بچ شم شکر دی د پاکستان بجلي وه هوښیار د هیچا کار کې کار نه ساتي هوښیار د هیچا کار کې کار نه ساتي بې ځایه ناستې نه کړي لار نه ساتي او څلور پنځه بچي په ناز لویوي خو څلور پنځه بچي یو پلار نه ساتي څو ټپې کوم بیروره خور په کلي راله بیروره خور په کلي راله اواز یې وکړه شپه به چا کره کومه درون خور دې په غرمو ځي بیروره خور دې د بلای په سوري ځینه خویندې چې کینې رونه ستایي رونه چې کینې خور سورکې ورکوینه زما پنځه رونه څادر دی که زه سرتوره پکې ځم پټه به یمه د مړانو خویندې به جاړي سبا به جنګ تر مازدیګره پورې وینه درونو خور په کور زړه شي درونو خور په کور زړه شي چې مور یې مړه شي نو بیا د لارو کوڅو شي نه او زما د ورور نه ښکلې نه وي روندارې مه خوره د منګي لاندې پیرونه ته باید غم شوی دی دا ولې داسې شاعر ته خو به لاس پړکوي خدای خو نور جانه څه غواړي نه زه دې ملګرو ته وایم چې مشاعره وکړي په مجلسونو خلک بلا بلا پیسې ولګوي او لږه غوندې شاعري واوري او په مشاعره لږې غوندې پیسې ولګوي شاعر خو ماښام ډوډۍ پې وخورو او که پاتې شي نو سهار چای پې وڅښو او په مخه به ځي کور ته او تا ته به دومره ښکلي ښکلي شعرونه وایي دا نن چې موږ څخه کوم ډېر لوی لوی شخصیتونه ډېر لوی لوی شاعران د دې پښتونخوا ډېر زبردست شاعران راغلي دي دوی نه به شاعري اورو او زه به دا ډیوټي نازک ملګري ته حواله کوم
ستا په ښایست به یو بهیر جوړوم یاد ساته ستا په ښایست به یو بهیر جوړوم یاد ساته د دې خپل درد نه به تصویر جوړوم یاد ساته او د چاپوسه کې به یې داسې بېنوا نه پرېږدم خپل هر ارمان له به زنځیر جوړوم یاد ساته او زما عظیمه بابا جانه د خپل سر په بیه دې پښتنو له به تقدیر جوړوم یاد ساته او ستا په پړونو مې قسم د پښتنې محبوبې ستا د دشمن کره به ویر جوړوم یاد ساته یو جهان مننه کوم ستاسو د ټولو او زه نور ستاسو د دې شاعرانو منځ کې حایل کېږم نه خو تاسو ټولو ته دا یو ریکویسټ کوم درخواست درته کوم چې تر ناوخته پورې کښېنئ موږ کرکټو ته 15 ګنټې شپږ 9 ګنټې ناست یو نن زموږ ډېر ښه ملګري راغلي دي او تاسو چې سوره یئ نو په دغه خپل ځای باندې کښېنئ دوی نه غوښتنې وکړئ لږ ملګري دي ډېره شاعري به دې نه اورو هر شاعر له ډاډ ورکوو